ورو سوال کړی دی دا ناشنا خبره ده وی دا بعض خلک وایي چې پیغمبر ویلي دي چې سعودي عرب ته صرف حج او عمرې له ځای او کارونه له مځې او بیا به تاسو دې خلکو ته دا خلک بد اخلاقه دي بیا به ورته کنځلې کوئ تا خو په دې څو بیانونو کې منځ منځ کې بېمارات کړی خو دا یو ورور سوال کړی دی نو چې د سوال جواب کې به راشي نو دا خبره صحیح ده الجواب دا دا د پښتنو جوړ کړی شوی حدیث دی دې ته مډرن پښتون وایي د پښتنو جوړ کړی شوی حدیث دی او پښتانه پرې عمل نه کوي چا چې جوړ کړی دی هغوی پرې عمل نه کوي جاز کې به ناسي وایي زه به د سعودي عرب اخیستی او په جاز کې به دا حدیث وایي مزدورو له مځې او را رواني او بیا چې راوړي دو درې ګونه نور راولي وایي مزدورو له مځې بیا ټول خاندان راواړي شپېته کاله عمر یې پروت وي بابا نه ځي کلي ته یاره به ګورو که نه لږه او دا حدیث کې راغلي چې ګورې دغه له به نه ځي مزدورو له د کوم ځای نه دا حدیث راوړی دی دا خو نه سرش دی نه خپېش دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تپل وي الله نه یره پکار ده بله دا چې د سعودي عرب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و چې هغوی سعودي عرب ته مسیح په هغه ټیم کې خو به دې علاقو ته به حجاز وي نجد به وي دا خو به علاقې په دې مشهورې داسې ملک نه و چې سعودي عرب به ورته ویلی کېږي خو وروسته سعودي عرب بیا یو ملک شو بله خبره ده چا دا خبره کړې ده چې دا بد اخلاقه دي ټول په چا ویلي او ظلم او زیاتې دي هر قوم کې ښه او بد دشتي ولې زمونږ پښتانه لرې به نه ځو دا دلته چې کم لږ مال ولا الله ورکړی دی په دوی کې دا کم چې ټیکهداران دي یا مشران دي د خلکو سرمنې نه دی ویستی دوی سره به څه کوي اوس داسې یو حدیث جوړ کړي چې د پښتنو سره کار له مزې ځکه چې بد اخلاقي د خلکو سرمن وبایسي صرف ورسره کم خایدي کوئ نو به یو داسې حدیث جوړ کړي دا پالتو خبرې چا ویلي چې سعودیان ټول بد اخلاقه دي شتي پکې بد اخلاقه ښه خلک پکې ډېر دي موحدین دي دینداري به دې ملک کې ده څومره ملکونه چې اسلامي ملکونه په دنیا کې دي داسې دینداري لکه څنګه چې دلته دا یو اسلامي ملک کې نشته یو سړی به وایي پلاني ځای پلاني ګوره انسانان کمزوري دي لږ ساعت مخکې ما د کوم صحابي قصه ذکر کړه اوس یې تېره شوې معز رضی الله عنه غلطي دې نه وشوې نو دا خو څوک نشي ویلی چې دوی دپاره کمال دی او دا د ګناهونو نه پاک دي نو دا خبرې چې پالتو خبرې دي یو وخت کې دلته هغه څه وخت کې چاپې اچولې وې ډېرې سختې هغه دیرو ته به ورننوتو دا پولیس نو یو کس راته قصه کولی وي زمونږ یو انډیوال وي هغه شین ونده کې ډرام نه هغه دغه چې پکې لګي دا بیلټیانې وي په هغې کې پټ شوی وی هغه هم باید به درې ورځې بعد موږ سره مجلس کې ناست ډوډۍ مو خوړه وي دا حدیث یې بیانوي چې مزدورو له بسې ما ورته وایي ته خو اوس په ډرام کې ناست وي یعنې دا حدیث چې کوم تاسو جوړ کړی دا خو بیا په عمل هم نه کوې کړی ته خو د لمنډه ډرام ته کوږ شوې چې ومې نه نیسي داسې پالتو خبرې د الله نه یره پکار ده دا معمولي مه ګڼئ په دې باندې ګورئ لوی جرم دا دی چې سړی په الله باندې دروغ جوړ کړي او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اخرنی سوال به د ورور والو د پاڼې دلته پرېښودې ده او د دې خبرې جواب به وکړو اګر سوالونه ډېر دي په دې به اکتفا وکړو دا روز سوال کړی دی چې یو کس راته د ملک نه ټلیفون وکړو چې زما پلار دی او هغه الله ورته د توحید عقیده نصیب کړې ده د سلفیت قرآن او حدیث تابعداري خو مونځ په کور کې کوي جومات ته نه ځي او وایي چې دې ټولو مریانو پسې مونځ نه کېږي کیرو خلکو ورته نصیحت وکړو خو هغه یې نه مني او هغه وایي چې زه د ابو حسان نه علاوه د بل چا خبره نه منم نو ته ورته نصیحت وکړه نصیحت دا دی ګوره اول خو الحمدلله چې الله سبحانه وتعالی چاته د کتاب و سنت عقیده نصیب کی د سلفیت د توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري دا خبره یاده کوي چې د دې مطلب دا نه دی
چې یو سړی ځان ته سلفي نه وي یا ځان په یو مذهب پورې تړي یا ځان په یو تنظیم او جماعتونو پورې تړي دی به کافري دا خو موږ نه دي ویلي دا کافران دي زمونږ په ملکونو کې چې څومره امامان دي په جماعتونو کې د سلفیانو نه علاوه هېچا دا نه دي ویلي دا کافران دي خو که چېرته تا ته یقیني پته ولګېده چې د پلاني جومات د امام چې دی د ده عقیده شرکیه کفریه ده بیا پسې لمونځ مه کوه دا خو راته موږ ښه صفا وایو نو سړی به دا وایي چې بدعتي دی موږ قانون دا ذکر کړی څو څو پورې دا سوال زموږ نه شوی چې بدعتیانو پسې لمونځ موږ دا وایي چې بدعت په دوه قسمه یو هغه بدعت دی چې د هغې د لاسه سړی کافر کېږي په داسې امام پسې به لمونځ نه کړي لکه اوس یو سړی چې قبر ته سجدې لګوي بدعت یې وکړو که نه خو دا بدعت هغه بدعت دی چې سړی کافر کوي یا نور شرکیه خبرې کوي یو هغه بدعت دی چې هغې د لاسه سړی نه کافر کېږي نو دلته به څه کې دلته به کېده که چېرته خوا کې بل داسې امام وي چې هغه د ده نه غورئ بدعاتو نه پاکي یا بدعات یې د ده نه کمي او هغه جومات ته تله اساني نو بیا هلته منزله تله پکار دي ځکه چې څومره په تقوادار او په دینداره امام پسې لمونځ کې دومره ستا د مانځه به خوني او که چېرته دغه علاقه کې بل جومات نه یا بل جومات ته تله ګراني مشقت پکې نو بیا به هم په دغه بدعتي پسې لمونځ کې هغه بدعتي پسې چې هغه په داسې بدعاتو کې واقع دی چې د هغې د لاسه کافر کېږي نه لکه مثال کې د منځه نه بعد اجتماعي دواګانې کوي او په دې تندي باندې د لاس یې ښوده نور داسې بدعات او خرافات د دې مړو پسې د ختمونه او په قبر باندې تلاوتونه او دا اسقاطونه دا هغه بدعات دي چې دې د لاسه سړی کافر کېږي نه او بل جومات نشتي یا شتي خو هغې ته تله اسان نه دي نو بیا به هم په ده پسې شاته لمونځ کوي موږ چېرته دا نه دي ویلي چې څوک چې ځان ته سلفیان نه وي دا کافران دي نه د دغه امامانو تفصیل دا دی بدعتیان دي اوس وګوره بدعت هغه بدعت دی چې سړی پرې کافر کېږي نو که چېرته هغه بدعت کې واقع نو د هغه خپل لمونځ نه کېږي نو شاته پسې د چا څنګه لمونځ کېږي په خپلو ځایونو کې دې خبرې دلایل ذکر شي دویمه په داسې بدعت کې واقع دی چې د لاسه نه کافر کېږي ضرورت په وخت کې به د پسې لمونځ کېږي او دا د دې رور د والد صاحب چې دی دا طریقه سراسر غلطه ده دا طریقه غلطه ده بلکې په کار دی چې لاړ شي لمونځ وکړي او هلته خلکو ته نصیحت وکړي او دعوت وکړي چې الله دا وایي پیغمبر دا وایي دا منل پکار دي د قرآن او حدیث تابعداري پکار ده دا پکار دي او دا کومه طریقه چې ده نو دا غلطه ده دا صحیح نه ده الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو په دې به اکتفا وکړو د باقي سوالونو جوابات به پر روان نشست کې کوو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين